کله چې د روسیې ستره امپراتوري د زوال پر غاړه ولاړه وه، یو خاموش خو خطرناک فکر د خلکو په ذهنونو کې وده کوله. فکر چې پاچاهي باید ختمه شي او واک باید د ولس لاس ته ولویږي. په همدې ګډوډو حالاتو کې ولادیمیر لینین راڅرګند شو، یو داسې انقلابي چې یوازې سیاستوال نه و، یو مفکر، یو حرکت او د تاریخ د بدلون یو طوفان و. خو پوښتنه دا ده، لینن واقعا د خلکو ژغورونکی و که هغه سړی و چې د 20مې پیړۍ تر ټولو خونړی نظام یې نړۍ ته پرېښود؟ نن به موږ د هغه انسان ژوند، انقلاب، بریاوې او تیاره اړخونه وڅېړو د کوم سړي چې نوم لا هم تر نن ورځې پورې د بحث، نفرت او ستاینې موضوع ده. د ولادیمیر لینین اصلي نوم ولادیمیر ایلیچ اوليانوف و. هغه د 1800 میلادي کال د اپریل په 22مه نیټه د روسیې د سمبرسک په ښار کې وزیږید. لینن نه د فقر په کوڅو کې لوی شوی و او نه هم د لوږې قرباني و. هغه د روسیې د هغه وخت د یوې نسبتاً مرفه، لوستې او با اعتباره کورنۍ غړی و. د هغه پلار ایلیا اوليانوف د روسیې د ښوونې او روزنې په اداره کې لوړپوړی مامور و. مور یې ماریا الکساندروفنا یوه لوستې، هوښیاره او د څو ژبو ویونکې ښځه وه. هغې خپلو اولادونو ته له کوچنیوالي تعلیم، مطالعه او منظم ژوند ورزده کړ. لینن په داسې کورنۍ کې لوی شو چې کتاب، تعلیم او سیاست پکې د ورځني ژوند برخه وه. خو د دې ارام او منظم ژوند تر شا یوه پیښه ورو ورو د هغه د فکر نړۍ بدلوي. هغه پیښه چې وروسته یې له یو عادي ځوان څخه یو خطرناک انقلابي جوړ کړ. په هماغه کلونو کې ولادیمیر لینین او د هغه مشر ورور الکساندر اوليانوف دواړه ورو ورو د روسیې د انټلیجنسیا له فکري حلقو سره نږدې شول. هغه لوستي او ناراضه ځوانان چې د تزاري نظام، سخت استبداد او ټولنیزي نابرابرۍ پر ضد فکر کاوه. الکساندر چې د کورنۍ له تر ټولو بااستعداده غړو څخه ګڼل کېده، وروسته د لوړو زده کړو لپاره پوهنتون ته ولاړ. هلته هغه له یو پټې انقلابي ډلې سره یو ځای شو. د دغو انقلابي ځوانانو باور دا و چې روسیه یوازې د سخت اقدام له لارې بدلیدای شي. له همدې امله هغوی د تزاري رژیم پر ضد خطرناک پلانونه جوړ کړل. الکساندر هم ورو ورو د همدې افراطي فکر تر اغېز لاندې راغی، تر دې چې بالاخره د روسیې د پاچا د وژلو په توطیه کې ښکېل وپېژندل شو او وروسته د یوې علني محکمې په ترڅ کې الکساندر په دار وځړول شو. هغه مهال ولادیمیر لینین یوازې 19 کلن و او د لیسې څخه د فراغت په دورشل کې و. د خپل ورور اعدام پر هغه سخت روحي اغېز وکړ، ځکه دا یوازې د کورنۍ غم نه و، بلکې د هغه لپاره د روسیې د نظام د بېرحمۍ ژوندی مثال هم و. خو سره له دې درنې ضربې لینین خپل همت له لاسه ورنه کړ. هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړ او په ممتاز درجه او لوړو نمرو له لیسې فارغ شو. وروسته یې پرېکړه وکړه چې د حقوقو زده کړه وکړي او وکیل شي. خو هیڅوک نه پوهیږي چې همدا ځوان به ډېر ژر د قانون د دفاع پر ځای د ټول نظام د ړنګولو لپاره مبارزه پیل کړي. لینین چې کله د حقوقو د زده کړو لپاره پوهنتون ته داخل شو، لا هم د روسیې د حکومت تر سخت نظر لاندې و. تزاري چارواکو د هغه کورنۍ ښه پېژندله. دوی پوهېدل چې د ده ورور الکساندر د پاچا د وژلو په توطیه کې اعدام شوی و. همدې موضوع حکومت دې ته اړیستلی و چې پر ځوان ولادیمیر هم شکمن نظر وساتي. د پوهنتون په لومړي سمستر کې په روسیه کې د محصلینو پراخ لاریونونه پیل شول. محصلینو د حکومت د سختو قوانینو، سانسور او محدودیتونو پر ضد غږ پورته کړی و. لینن هم په دغو اعتراضونو کې ګډون وکړ، خو د هغه لپاره دا یوازې یو عادي محصلانه حرکت نه و. حکومت هغه ته د یو احتمالي انقلابي په سترګه کاته. همدا لامل و چې ډیر ژر ونیول شو او د پوهنتون ادارې هم د حکومتي فشار له امله هغه له پوهنتون څخه اخراج کړ. لینین ناهیلی نه شو. هغه په خپله د زده کړو د دوام لپاره یو منظم او سخت شخصي پروګرام پیل کړ. د حقوقو، اقتصاد، فلسفې او په ځانګړي ډول د کارل مارکس د نظریاتو ژورې مطالعې ته یې مخه کړه.
په همدې وخت کې د تزار نیکولای دوام حکومت د داخلي فشارونو د کمولو لپاره ځینې اصلاحي ګامونه هم پورته کړل، خو دا اصلاحات نیمګړي او تر ډیره د نظام د بقا لپاره وو، نه د خلکو د بشپړې ازادۍ لپاره. د همدې اصلاحاتو په لړ کې د روسیې د کلیوالو ژوند ته هم یو مهم بدلون راوستل شو. د پخوانی سرواژ یا اربابي نظام اغیزو وروسته ځینې قوانین داسې اعلان شول چې بزګرانو ته په نظري ډول دا حق ورکاوه چې نور د اربابانو شخصي ملکیت نه ګڼل کیږي او کولی شي د کار او ژوند په برخه کې یو څه ازادي ترلاسه کړي. خو په عملی ډول دا بدلون دومره ساده نه و. ډیری بزګران لا هم د ځمکې مالیاتو او سیمه ییزو مالکانو تر فشار لاندې پاتې وو او د ازادۍ دغه اعلان شوې بڼه د کاغذ پر مخ له واقعیت سره ډیر توپیر درلود. د زده کړو وضعیت هم د امپراتورۍ د پراخوالي او شتمنو ښارونو له انځور سره ډیر توپیر درلود. که څه هم په کاغذ کې د ښوونځیو یو دولتي سیستم موجود و، خو په عملی ډول د تعلیم لاسرسی ډیر محدود و. په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې چې د امپراتورۍ لویه برخه یې جوړوله، ډیری ماشومان حتی د لومړنیو زده کړو فرصت هم نه درلود. فقر، اوږده واټنونه او د ښوونځیو کمښت دا معنا لرله چې ډیری کورنۍ خپل ماشومان له کوچنیوالي څخه باید د کار لپاره کروندو ته ولیږي. په همدې نابرابرۍ او ټولنیز وضعیت کې د روسیې انټلیجنسیا یا لوست قشر ځان ته یو ځانګړی رول وټاکه. انټلیجنسیا ډلې په پټه او ښکاره توګه د کتابونو، رسالو او سیاسي بحثونو له لارې د خلکو د پوهاوي هڅه کوله. د مارکس انقلابي فلسفي او ټولنیز عدالت نظریات په محفلونو او پټو غونډو کې تبادله کول او هڅه یې کوله چې د ټولنې هغه قشرونه هم راویښ کړي چې له تعلیم او سیاست څخه لرې ساتل شوي وو. په همدغه فضا کې ځینې غړي لا تر یوه فکري بحث ورهاخوا ولاړل او دې پایلې ته ورسېدل چې یوازې نظریه بسنه نه کوي، بلکې د نظام عملی بدلون ته اړتیا ده. دا هغه ټکی و چې د انټلیجنسیا دننه یې درزونه پیدا کړل. ځینې د اصلاحاتو پلویان وو او ځینې د بشپړ انقلاب. لینن هم د همدې جریان له منځه راپورته شو، خو هغه د هغو خلکو له ډلې و چې باور یې درلود موجود نظام د اصلاح وړ نه دی. د ده لپاره انټلیجنسیا یوازې د فکر کولو ځای نه و، بلکې د یوې راتلونکي سیاسي مبارزې د جوړېدو لومړنی ډګر و. په 1890 کال کې د روسیې په ګڼو سیمو کې شدیده لوږه خپره شوه. وچکالۍ، کمزوری اقتصاد، سیاستونه او د حکومت بې پروایي د دې لامل شو چې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ شي. د دې لوږې د قربانیانو په اړه بیلابیل ارقام موجود دي. ځینې سرچینې د مړو شمیر شاوخوا 300 زره ښیي، خو ځینې نور تاریخ پوهان باور لري چې د لوږې، ناروغیو او ناوړه شرایطو له امله تر 5 میلیونه کسانو پورې خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو په همدې بحراني وخت کې د لینن د کورنۍ اقتصادي وضعیت نسبتاً ښه و او ډیریو نورو شتمنو او لوستو کورنیو برعکس هغه د مرستو په کارونو کې چندان فعال ونه لیدل شو. ځینې روایتونه حتی وایي چې لینن د دې بحران په اړه تر یو حده خوشبین و، ځکه هغه باور درلود چې دا ډول اقتصادي فاجعې به د خلکو غوسه زیاته کړي او بالاخره به د تزاري نظام پر ضد د انقلاب زمینه برابره کړي. په همدې وختونو کې لینن له صنعتي کارګرو سره اړیکې پراخې کړې او د یوې کارخونې له چاپیریال سره نږدې شو. هغه به د کارګرانو غونډو ته د هغوی ستونزې به یې اورېدې او هڅه یې کوله چې هغوی د حکومت او د فابریکو د مالکانو پر ضد منظم اعتراض ته وهڅوي. د لینن فعالیتونه ډیر ژر د روسیې د حکومت تر نظر لاندې راغلل. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د کارګرانو ترمنځ یې مارکسیستي نظریات خپرول پیل کړل او د فابریکو کارګران یې اوږدو کاري ساعتونو او خرابو شرایطو پر ضد اعتراضونو ته وهڅول. ویل کېږي چې د هغه د انقلابي حلقې دننه د حکومت یو مخفي پولیس هم موجود و او هماغه د ډلې معلومات استخباراتو ته رسول. خو د عام تصور برعکس لینن هغه مهال 25 کلن و چې په 1895 کال کې د تزاري حکومت له لوري ونیول شو. نوموړی په زندان کې وساتل شو او وروسته د تزاري حکومت له لوري د روسیې د سایبریا یوې لرې پرتې سیمې شوشنسکوی ته تبعید شو. هغه هلته نږدې 3 کاله تیر کړل.
د هغه نږدې ملګري او راتلونکي میرمن ناژدا کوروپسکایا هم تبعید ته واستول شوه. هغې هم مارکسیستي فعالیتونه کول او وروسته د لینن په تر ټولو مهمو سیاسي همکارانو بدله شوه. له سایبریا د تبعید تر پای وروسته لینن او د هغه میرمن ناژدا کوروپسکایا روسیه پرېښوده او اروپا ته ولاړل. هغوی د جرمني په مونیخ ښار کې میشت شول، هغه ښار چې په هغه وخت کې د روسیې د انقلابیانو د فکري فعالیتونو له مهمو مرکزونو څخه ګڼل کېده. لینن پوهېده چې مستقیم سیاسي فعالیت په روسیه کې ډیر خطرناک دی، نو ځکه یې له بهر څخه د افکارو جګړه پیل کړه. هغه په مونیخ کې د انقلابي ورځپاڼو مقالو او سیاسي لیکنو چاپول تنظیم کړل. تر ټولو مهمه یې اسکرا یا جرقه نومي ورځپاڼه وه. هغه خپرونه چې هدف یې د روسیې د انقلابي ډلو متحد کول او د مارکسیستي نظریاتو خپرول و. دغه مقالې او رسالې به په پټه او قاچاقي ډول روسیې ته لیږل کېدې او هلته به د کارګرانو، محصلینو او انقلابي حلقو ترمنځ لاس په لاس ګرځېدې. لینن باور درلود چې انقلاب تر وسلو مخکې د افکارو له لارې پیلېږي. په همدې کلونو کې نوموړي له ګڼو انقلابیانو سره اړیکې جوړې کړې او یو له هغو کسانو څخه چې ورو ورو د فکري او سیاسي حلقې ته نږدې کېده یو ځوان جورجیایي انقلابي و، جوزف ستالین. د 20مې پیړۍ له پیل سره روسیه ورو ورو د چاودیدونکي وضعیت پر لور روانه وه. فقر، اقتصادي بحران او د تزاري حکومت سخت سیاستونه خلک تر پوزې رارسولي وو. په همدې ګډوډ حالت کې لینن او د هغې انقلابي ډلې خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړل. په 1903 کال کې د روسیې د سوسیال ډیموکراټ کارګر ګوند دننه لوی اختلاف رامنځته شو. یو لوری د لینن تر مشرۍ لاندې و او بل لوری د نرم دریځو غړو. همدلته د بولشویک په نوم ډله پیدا شو چې معنایي اکثریت وه. لینن باور درلود چې انقلاب باید د یوې سختې منظم یو پټې انقلابي ډلې له لارې رهبري شي، نه د پراخو او کمزورو سیاسي بحثونو له لارې. هغه د ټولنې شتمن پانګوال او د فابریکو مالکین بورژوا بلل. د مارکسیستي نظریاتو له مخې بورژوا هغه طبقه وه چې شتمني او واک په لاس کې درلود، خو کارګران او غریب خلک یې استثمارول. لینن به ویل چې تر څو دا طبقه واکمنه وي عدالت ممکن نه دی. خو د انقلاب لاره اسانه نه وه. لینن کلونه په جلا وطنۍ، پټو سفرونو او د حکومت له تبعید سره تیر کړل. کله به یې په جعلي نومونو سفر کاوه، کله به یې په پټه له هیواده وتښتېد او کله به یې د خپلو ورځپاڼو او انقلابي شبکو د ژوندي ساتلو لپاره له سختو مالي او امنیتي ستونزو سره مبارزه کوله. سره له دې هغه نه تم کېده. وروسته په 1905 کال کې وضعیت نور هم خطرناک شو. په سن پیټرزبرګ کې زرګونه کارګران عوام خلک سړکونو ته راووتل. هغوی د خراب اقتصادي وضعیت، اوږدو کاري ساعتونو، کمو معاشونو او د حکومت د ظلم پر ضد اعتراض کاوه. خو کله چې مظاهرچیان د ژمي ماڼۍ ته ورنږدې شول، د حکومت عسکرو پرې ډزې وکړې. سلګونه کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. دا پیښه وروسته د خونړۍ یکشنبې په نوم مشهوره شوه او هماغه ورځ و چې د روسیې د ډیرو خلکو باور پر تزاري حکومت مات شو. د همدې خونړۍ پیښې وروسته په ټوله روسیه کې اعتصابونه، پاڅونونه او انقلابي حرکتونه چټک شول او بلشویکانو هم هڅه کوله دا غوسه د یو لوی انقلاب پر لور رهبري کړي. لینن پوه شو چې روسیه نور د پخوا په څیر نه ده پاتې او انقلاب اوس یوازې یو خیال نه بلکې ورو ورو په حقیقت بدلیږي. خو سره له دې چې د 1905 کال پیښو د روسیې فضا انقلابي کړې وه، لینن هم مستقیم هغه ځواک نه درلود چې په بشپړ ډول د خپلو نظریاتو له مخې د حکومت پر ضد جګړه رهبري کړي. بلشویکي شبکه که څه هم فعاله وه، خو د دولت سختې څارنې، نیونو او ځپلو له امله زیاته زیانمنه شوې وه او ګڼ شمېر غړي یې نیول شوي او یا له فعالیت څخه ویستل شوي وه. په همدې فشارونو کې لینن یو ځل بیا اړ شو چې د روسیې څخه بهر لاړ شي. هغه بیرته سویس ته ولاړ چې هلته یې نسبتاً خوندي فضا درلوده او کولی شول خپل فکري او سیاسي کار ته دوام ورکړي. په همدې موده کې شاوخوا د 1914 کال پر مهال لومړۍ نړیواله جګړه پیل شوه. د جګړې له پیل سره د بولشویکانو فعالیتونه یو څه کم شول او د انقلابي حرکتونو تمرکز بدل شو، ځکه چې هیواد په بشپړ ډول د جګړې تر فشار لاندې راغلی و.
په همدې وخت کې دویم تزار نیکولای د روسیې د امپراتورۍ د مشرۍ په توګه داسې پریکړه وکړه چې د جګړې د لومړۍ کرښې شخصي قومانده په خپله غاړه واخلي. هغه د دولت ډیری سیاسي او اداري چارې پرېښودې او د پوځ له مرکز سره نږدې شو. د فبرورۍ انقلاب د سن پیټرزبرګ د کارګرانو، ښځو او عسکرو له پاڅون څخه پیل شو. خلکو د ډوډۍ او سولې شعارونه ورکول او پوځ چې باید حکومت یې دفاع کړی وای وروره د مظاهرچیانو ترڅنګ ودرېده. په همدې فشار کې دویم تزار نیکولای مجبور شو له واکه لاس واخلي او د 300 کلونو د رومانوف سلطنت پای ته ورسید. د فبرورۍ انقلاب وروسته چې تزار نیکولای دویم له واکه لاس واخیست، روسیه له یوې سیاسي خلا سره مخ شوه. د زړې امپراتورۍ پر ځای یو لنډمهالی حکومت جوړ شو چې ډیری یې لیبرال سیاستوالو د منځنۍ طبقې استازي وو. د دوی هدف دا و چې هیواد تر یوې مودې اداره کړي او بیا د اساسي قانون له لارې یو نوی نظام جوړ کړي. خو په همدې وخت کې د روسیې په ښارونو او فابریکو کې بل ځواک هم په چټکۍ سره وده کوله. کارګران، عسکر او بزګران چې ځانونه یې د سویت یا شوراګانو غړي بلل. دا شوراګانې په حقیقت کې د کارګرانو او عسکرو انتخابي شوراګانې وې چې په فابریکو، پوځي واحدونو او ښارونو کې جوړې شوې وې. همدغه شوراګانې ډیر ژر د خلکو د واقعي ځواک مرکزونه شول، ځکه دوی د لنډمهالي حکومت په پرتله د عامو خلکو د ژوند ستونزو ته ډیر نږدې وو. په همدې ډول روسیه په دوه موازي قدرتونو وویشل شوه. همدغه دوه حالت د روسیې سیاسي فضا نوره هم نازکوي. لنډمهالی حکومت د جګړې د دوام پریکړه کوي، خو شوراګانې او په ځانګړي ډول بولشویکان د سولې، ځمکې او ډوډۍ شعارونه ورکوي. همدلته د قدرت اصلي جګړه پیلیږي، هغه جګړه چې څو میاشتې وروسته به د اکتوبر انقلاب ته لار هواروي. د جګړې دوام، اقتصادي بحران او د حکومت کمزورتیا د دې لامل شول چې سیاسي فضا ورځ تر بلې توده شي. په همدې وخت کې ولادیمیر لینین د جرمني له لارې روسیې ته د ستنېدو له امله د سیاسي مخالفینو له سختو تورونو سره مخ شو. د لنډمهالي حکومت ځینو کړیو هغه د جرمني جاسوس وباله او ادعا یې وکړه چې جرمني هغه قصداً روسیې ته لیږلی تر څو داخلي ګډوډي نوره هم زیاته کړي. که څه هم دا تورونه سیاسي او جنجالي وو، خو د تبلیغاتي جګړې برخه وګرځېدل. د همدې فشارونو په لړ کې د بولشویک ګوند فعالیتونه غیر قانوني اعلان شول. د هغوی دفترونه وتړل شول او یو شمیر مشران یې ونیول شول یا پټ فعالیت ته اړ شول. خو دا اقدامات د بولشویکانو نفوذ نه کموي، بلکې برعکس د حکومت او خلکو ترمنځ واټن لا زیات کړ. په ښارونو کې د لوږې، جګړې او بېثباتۍ له امله نارضایتي دومره لوړه شوې وه چې د لنډمهالي حکومت واک ورځ تر بلې کمزوری کېده. په همدې فضا کې لینن پټ ژوند ته ولاړ، خو د بولشویک ګوند د راتلونکي اقدام لپاره فکري او عملي لارښوونې روانې وساتلې او د واک د بل لوی بدلون زمینه لا نوره هم چمتو کېده. لینن بالاخره د 1918 کال د اکتوبر په شپو ورځو کې په پټه روسیې ته ستون شو. هغه د فنلنډ له لارې د پټ سفر په ترڅ کې سن پیټرزبرګ ته ورسید. داسې وخت چې ښار د لوږې، جګړې او سیاسي ګډوډۍ تر سخت فشار لاندې و. د هغه راتګ په خپله یو مهم بدلون و. لینن سمدستي د بولشویکانو پټ مرکزونه فعال کړل او د کارګرانو، شوراګانو او پوځي واحدونو ترمنځ یې د واک د نیولو لپاره منظم پلان جوړ کړ. هغه ټینګار کاوه چې دا لنډمهالی حکومت نور مشروعیت نه لري او باید ژر تر ژره راوپرځول شي. په همدې وخت کې کارګران، عسکر چې د جګړې له ستړیا، لوږې او بېعدالتۍ څخه سخت تنګ وو، د بولشویکانو تر شعارونو لاندې نور هم منظم کېدل. شعارونه واضح وو: سوله، ځمکه او ډوډۍ. د اکتوبر په شپو کې بولشویکانو د ښار مهمې دولتي ودانۍ، ټلګراف مرکزونه، اورګاډي تمځایونه او پوځي نقطې په تدریجي ډول تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د عملیات د لینن له مستقیمې سیاسي لارښوونې سره روان وو، که څه هم په عملي ډګر کې د جوزف سټالین او نورو انقلابي قومندانانو رول مهم و. بالاخره د ژمي ماڼۍ محاصره شوه او لنډمهالی حکومت سقوط شو. کرنسکي له ښار وتښتېد او بولشویکانو اعلان وکړ چې واک د خلکو شوراګانو ته انتقال شوی دی. همدلته د روسیې د تاریخ یو تر ټولو مهم بدلون رامنځته شو.
زاړه سلطنتي نظام ته د پای ټکی کېښودل شو او د بلشویکانو تر مشرۍ لاندې نوی سیاسي نظام رامنځته شو چې وروسته د شوروي اتحاد بنسټ وګرځېد. په کورنۍ جګړه کې د بلشویک حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره سخت اقدامات وکړل. د سرې طرحې په دوره کې زرګونه مشکوک مخالفین ونیول شول او اعدام شول. همدارنګه د بېځمکې کولو او د شتمنو طبقو پر ضد کمپاینونو کې د ځمکوالو او پخوانۍ اشرافي طبقې ملکیتونه ضبط شول او هغوی د دولت د دښمنانو په توګه وپېژندل شول. د اکتوبر انقلاب وروسته کله چې بلشویکانو واک په بشپړ ډول په لاس کې واخیست، د پخواني تزاري نظام د پای نښې هم لا پاتې وې. په ځانګړي ډول د رومانوف سلطنتي کورنۍ د پخواني تزار نیکولای دویم، د هغه میرمن الکساندرا او د هغوی اولادونه د نوي واکمنۍ له نظره یو سیاسي ګواښ ګڼل کېدل، ځکه د کورنۍ جګړې په جریان کې د سپین پوځ او بهرنیو ملاتړو لخوا د هغوی د بیا واک ته رسولو امکان موجود و. په همدې فضا کې پریکړه وشوه چې د رومانوف کورنۍ له پخوانۍ ماڼۍ څخه وباسي او خوندي ځای ته انتقال شي. هغوی لومړی یکترنبرګ ته یوړل شول او هلته تر سختو امنیتي شرایطو لاندې ساتل کېدل، خو د کورنۍ جګړې د شدت او سیاسي وضعیت د خرابېدو سره دا بند حالت هم دوام نه پیدا کوي. په 1918 کې د بلشویکانو محلي امنیتي ځواکونو د مسکو له سیاسي مشرتابه څخه د تایید وروسته د رومانوف کورنۍ د اعدام پریکړه عملي کړه. د تزار نیکولای او د هغه د کورنۍ غړي په یوه شپه کې ووژل شول او د 300 کلنې رومانوف امپراتورۍ پای په ډېرې سختي او ناڅاپي بڼې سره پای ته ورسېد. د بلشویک حکومت له جوړېدو وروسته د لینن د واک اصلي ازموینه دا نه وه چې یوازې انقلاب وګټي، بلکې دا وه چې نوی نظام څنګه وساتي او اداره کړي. په رسمي شعارونو کې د بلشویک حکومت ځان د کارګرانو او بزګرانو د دولت په توګه معرفي کاوه. ویل کېدل چې واک نور د اشرافو، شتمنو او بورژوا طبقې له لاسه وتلی او سویتونو یا د کارګرانو شوراګانو ته سپارل شوی دی. خو په عملي ډګر کې وضعیت ډیر پیچلی و. کارګرانو ته په رسمي توګه د نوي نظام اتلان ویل کېدل، خو په عمل کې د جګړې او اقتصادي بحران له امله د هغوی ژوند هم سخت شوی و. اوږده کاري ساعتونه، د موادو کمښت او د ژوند ټیټه کچه د ډیرو خلکو لپاره واقعیت و، که څه هم حکومت دا د انقلابي اړتیا په نوم توجیه کوي. په همدې دوره کې د دولت او کارګرانو اړیکه دوه مخه پیدا کوي. له یوې خوا د کارګرانو د واک شعارونه موجود و او له بلې خوا د دولت قوي کنټرول او مرکزي تصمیم نیونه. همدا تضاد د لینن د نظام یوه مهمه ځانګړنه پاتې شوه. یو نظام چې ځان د کارګرانو په نوم یاداوه، خو د بقا لپاره یې سخت دولتي جوړښت باندې تکیه کوله. په 1918 کال کې د لینن د ترور له تر ټولو مشهورې پیښې سره د یوې ښځې نوم تړل کیږي، فانی کاپلان. هغې د 1918 کال د اګست په 10 په مسکو کې پر لینن برید وکړ. هغه یې سخت ټپي کړ، خو لینن ژوندی پاتې شو. هغه ونیول شو او وروسته د لنډې څېړنې او پوښتنو ګرویږنو په ترڅ کې اعدام شوه. دا پیښه د بلشویک حکومت لپاره یو لوی ټکان و او له همدې وروسته د سرې طرحې شدت نور هم زیات شو، ځکه حکومت د خپل مشرتابه پر ضد هر ډول ګواښ ته خورا سخت غبرګون ښودل پیل کړل. وروسته له دې پیښې د بلشویک دولت د امنیتي سیاستونو کچه لا نوره لوړه شوه او د مخالفو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات پیل شول. دا دوره د سرې طرحې په نوم مشهوره ده چې پکې د دولت د امنیتي ادارو لخوا پراخې نیونې، محاکمې او ان اعدامونه ترسره کېدل. کله چې لینن لا په تبعید، جلاوطنۍ او پټو فعالیتونو کې و، هغه د روسیې د کارګرانو بزګرانو ترمنځ د نارضایتۍ له فضا څخه خبرې کولې. د هغه په نظریاتو کې دا خلک د یو ظالم نظام قربانیان وو او د دوی پاڅون د عدالت او ازادۍ لپاره یو مشروع حرکت ګڼل کېده. همدا فکر هغه ته د انقلابي مبارزې ځواک ورکاوه. خو کله چې بلشویکان واک ته ورسېدل، وضعیت بدل شو. اوس هغه کسان چې د دولت مخالفو غږونو، د اقتصاد د خرابۍ او د جګړې د فشار له امله اعتراضونه کوي، د نوي نظام له نظره سیاسي ګواښ ګڼل کیږي، نه د انقلابي بدلون طبیعي برخه. په همدې مرحله کې د دولت لومړیتوب د انقلاب ساتنه شوه. د کورنۍ جګړې، اقتصادي سقوط او بهرني فشارونو په نوم حکومت سخت امنیتي اقدامات پیل کړل.
د اعتصابونو ځپنه، د مخالفو ډلو نیول او د سرې طرحې په ترڅ کې اعدامونه هغه واقعیتونه وو چې د انقلاب د بقا لپاره توجیه کېدل. د 1920 شاوخوا کلونو کې د روسیې بزګران د کورنۍ جګړې او د کمونیستي جنگي اقتصاد تر سختو شرایطو لاندې وو. د بولشویک حکومت د پوځ د تمویل او ښارونو د تغذیې لپاره د غلې دانې د جبري راټولولو سیاست عملي کاوه چې ورته د غلو ضبط ویل کېدل. د دې پالیسۍ له مخې دولتي ډلې به کلیو ته تللې او له بزګرانو څخه به یې د ټاکلې اندازې غله اخیسته څو ښارونه او پوځ ژوندي وساتل شي. په 1920 کال کې په ځینو سیمو کې بزګران منظم ډول د حکومت پر ضد راپورته شول. د غلو د ضبط پر ضد مقاومت وکړ او ځای ځای د شورکي جګړو بڼه یې خپله کړه. حکومت دا حرکتونه د انقلاب پر ضد پاڅونونه وګڼل او د سره پوځ او امنیتي ځواکونو له لارې سخت وځپل. په همدې فضا کې د لینن حکومت دې پایلې ته ورسید چې د سختو اقتصادي سیاستونو دوام هیواد نور هم بې ثباته کوي. دا یو له هغو لاملونو څخه و چې وروسته یې نوې اقتصادي تګلاره یا NEP رامنځته کړه څو بزګرانو ته یو څه اندازه ازادي ورکړي او اقتصادي فشار کم شي. د 1920 کال د بزګرانو کیسه په حقیقت کې د انقلاب د یوې سختې مرحلې انځور و، چیرې چې هغه خلک چې د بدلون لپاره امید ګڼل کېدل د جګړې او اقتصادي فشار تر ټولو لوی قربانیان شول. د 1920 لسیزې په لومړیو کې د لینن روغتیا په چټکۍ سره خرابېده. د جګړې، فشار، د کار زیاتوالي او څو پرلپسې مغزي حملو له امله هغه ورو ورو د فعال سیاست له صحنې څخه لرې شو. په 1922 او 1923 کلونو کې هغه څو سختې مغزي حملې وکړې چې د بدن ښۍ خوايي نیمه فلج کړه. خبرې محدودې شوې او نورې نشوای کولی په منظم ډول حکومت اداره کړي. بالاخره ولادیمیر لینین د 1924 کال د جنورۍ په 21مه نیټه د روسیې د مسکو ښار ته نږدې په ګورکي کې ومړ. هغه د خپل ژوند وروستۍ میاشتې په همدې ځای کې د سختې ناروغۍ او کمزورۍ په حالت کې تېرې کړې. د لینن مړینه د شوروي اتحاد لپاره یو ستر سیاسي او سمبولیک بدلون و، ځکه هغه د انقلاب بنسټګر ګڼل کېده. وروسته یې مړی مومیایي شو او د مسکو په سره میدان کې په ځانګړې مقبره کې کېښودل شو، چیرې چې تر نن پورې د عامو خلکو لپاره د لیدلو وړ دی. د لینن له مړینې وروسته شوروي دولت د هغه د جنازې لپاره لوی دولتي مراسم جوړ کړل. په مسکو کې زرګونه کسان راټول شول. د کارګرانو، عسکرو او ګوند غړو اوږده کتارونه جوړ کړل او د څو ورځو لپاره د هغه مړی د خلکو د درناوي لپاره وړاندې شوی و. د هغه د ژوند په اوږدو کې جوړ شوی انځور د انقلاب بنسټګر، د کارګرانو د ژغورونکي او د نوي نظام سمبول د دې لامل شوی و چې ډیری پلویان یې هغه د یو ناجي په توګه یاد کړي. هغوی باور درلود چې لینن د روسیې د زړې امپراتورۍ له ظلم څخه د خلکو د خلاصون یوازینی لوری جوړ کړ. د هغه له مړینې یوازې څو ورځې وروسته د شوروي رهبري د هغه د درناوي لپاره مهم سمبولیک بدلونونه پیل کړل. د هغه په ویاړ د پیټروګراد ښار نوم بدل شو او لیننګراد شو. دا نوم د هغه د سیاسي میراث د تلپاتې کولو لپاره وټاکل شو او تر اوسه پورې همداسې پاتې دی. همدا اقدام د دې څرګندونه وه چې لینن یوازې یو سیاسي مشر نه ګڼل کېده، بلکې د شوروي نظام لپاره د یوې ایډیالوژۍ او تاریخي سمبول بڼه یې هم غوره کړې وه. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، په کمنټ کې حتما نظر را سره شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.